لپاره زمونږ یوه نظریه موږ چاته نه ګورو چې دا سړی مزدور دی یا غریب دی یا مسافر دی یا خان دی یا نواب دی، خو نه، خبره د پاکستان ده، د ملک ته موږ وسوردیږو لاله. یاره سړی موږ پیژنو نه پیژنو، وچ دی، پیړ دی، نری دی، هر څنګ دی، تور دی، سپین دی، خو د پاکستان دپاره اوسه موږ وردیږو او د هغه د اواز سه اواز شریک کوو، د هغه د لارې سه موږ خپله لارې یو ځای کوو، د هغه د سوچ سه موږ خپل سوچ یو ځای کوو. نو زه په دې شکر وباسم چې محب وطن پاکستانی الحمدلله ما راټول کړي، هم په ټیک ټاک کې، هم مې په آی ډی کې، هم د یوټیوب په چینل کې، هم په انسټاګرام کې، هم زما فیسبوک په ګروپونو کې او هم زما فیسبوک په آی ډو کې. الحمدلله که زما په آی ډی کې ډیر خلک زه چیلنج ورکوم وګرځئ زما په پیج کې چې لایکس کمنټس راځي، زما په آی ډو کې په سینه به پاکستان جنډه لګېدلي، آیسای به اوس لیکي، پی ټی آی به اوس لیکي، پاکستان زنده‌باد به اوس لیکي، لاله هغه خلک به کې نشته مکار پاکستانی یو او موږ داسې خبرې کوو، موږ داسې هغه دلګان په خپلو پیجونو باندې یریږي، د پاکستان زنده‌باد نوم پکې نشي ویلی او نه د پاکستان د اوس نه د پاکستان دشمن له جواب ورکولی شي نشي، ولې چې وروره د هغه پیج بیا باجه کیږي او لاله موږ په دې نه یو چې تاوان دی پکې، وایي اور ته وردانګو که چا ووي چې جانان دی پکې، چې د پاکستان د دې پرچم بېزتي کوي، د دې کمی ورسه دا خو الله را رسولی دی ماشاءالله، چې د دې پرچم بېزتي کوي او په سر کې ښکري، زما دې په خدای قسمي برداشت کوې نه لاله، که په میدان یو که په باډر یو که په ویډیو یو که په هر ځای، زه او زما ملګري دا خو په چیلنج باندې الحمدلله موږ کړم ده او کر کې دکھائیں او انشاءالله کوبې تر مرګه پورې. بل یو میسج درسه شیر کومه، خبره د ګلپاڼې ده، وایي افغانستان والا واغست او ډېر خلک یې پې غورونه کوي، خوشحاله دي پې، خدای همغر که نو دغه شلېدلی شی موږ په پاکستان کې یلو یا دا موږ اغستو. کم سړی په پاکستان کې زمونږ مشران چې موږ له کوږدنې کوي که نه، موږ له چې د چا سره رشته کوي نو لاول جینۍ نه ګوري، د جینۍ د پلار تپوس کوي، د خاندان تپوس یې کوي، د قبیلې تپوس یې کوي، په ګاونډ کې تپوس کوي، بیا د هغې نه وروستې موږ خپلو ورونو خویندو له مثال په طور رشته چې کوو یا ورونو له یا خویندو له نو د اصل او د نسل معلومات یې کوو، نو داسې قسمه شیزونه موږ په پاکستان کې نه الو او نه زموږ نوجوانان، نو دا به لازم موږ هغې طرف ته درلیږو او تیار اوسېږئ. د اشرف غني بابا لپاره د علي شاه مور هم درکو کالی، سعید آغا دلم درکو، دا ملک دې مانځي کوي ټول په بره بوځئ لاله، نه غواړو دغه خلک نه غواړو، موږ اسلامي ملک غواړو، پاکستان زنده‌باد غواړو، اسلام زنده‌باد غواړو، مجاهد زنده‌باد، طالب زنده‌باد، عیسی زنده‌باد، جماعتونه زنده‌باد، مدرسې زنده‌باد، دغه شان چیزونه نه چلیږي لاله دا ډېران. موږ له الله پاک ښې ښکلې د حیا عزت ښځې راکړي الحمدلله پاکستانو له، او چې یلو نو ښه صحیح د اصل نسل نه چې برابر نو هغه شی یلو، هغه شی نه الو لاله چې مثال یې ډېراني، دا د ستاسو مبارکي، دا ویډیو پسې ورسوئ، دا ستاسو مبارک شي. اوس که تاسو د اشرف غني بابا لپاره د علي شاه مورلی در کومې دله زما را طرف نه دغه هم ویسئ، علي شاه پکاري هغه پسې هم بوځئ، څونه چې تاسو پې ګوتک دی ټول بوځئ، والله در بخلم دي. منګ په دې باندې خوشحاله یو، پاکستانو مبارک شه، پاکستانو مبارکم شه، مبارکم شه چې دا شیزونه په بره روان دي، دا پاکستان کې څوک نالي او نه پاکستان کې هللللله دا څوک الي ځانه کار ګوري، لالا چې پاکستان کې دی بیا په کلي کې څوک پرېږدي، ډایرکټ به راته وایي ستا دا ډم یې داسې داسې وکړم، ای ستا دا هغه ډم یې داسې داسې وکړم. ها لالا موږ غریبانو سره د غریبانو سره رشتې کوو، یو ټیم دی بل ټیم دی نه، خو چې شی د حیا یې پې غور راته نه کېږي نو دا خو د غاړې هار دی، بیا به پې څه کې، بیا به پې څه کې. نو دا په پاکستان کې چا نه اخسته او دا دې ستاسو مبارک شي لاله، او که نورې غواړئ دا ګډا او ډانسونو والا دا بربنډې ټولې ستاسو دې مبارک شي. زنده‌باد زنده‌باد. زما چې څونه ملګري یئ په دې باندې ګوره خفګان ونه کوئ، الله پاک د غټ غم نه خلاص کړو، اورئ اوس دې ګرځئ، وایي اوس یې ګرځوه هغه خلک وایي اوس یې ګرځوه، اوس یې ګرځوه، کله ښکته وله او کله بره وله، اوس یې ګرځوه، دا دې ستا مبارک شي لاله. پاکستان کې زه دا خبرې ګوره سیریس کوم لاله، خندا به پکې راځي خو خبره زما سیریس ده. زمونږ مشران چې د زوی دپاره رشته کوي نو لاول لاړ شي
کور وګوري د کوره خلک وګوري د خاندان تپوس یې وکړي بیا په چم ګاونډ کې تپوس وکړي ولې چې ښځه د خرڅ چیز نه دی چې سبا له به میلې ته بوځي خرڅه پکې بیا به بله والي نه 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 لالا زمونږ پښتانه چې ښځه وکړي قسم دی چې یو ډوکې وله تار تار نه یې کړ نه ماپ کوي یو که وله چېرته مرګ راغی چې څه ویم نورې چې بیخي د کټ د خوراک کړنی نو نه یې ماپ کوي لکه موږ ښځې بیا نه پرېږدو او نه یې خرڅو ښځې کوو که دوه کوو درې کوو ساتو یې لالا نه یې میلې ته بوځو او نه د خرڅ چیز دی او نه یې دې شي له بوځو او نه ډنګه ډوته شته لالا خزالو د کور د پاره وته وای د خر لور په دې کور کې کار کوه کپړې را لینځه صفایي کوه د حیا عزت می خیال کوه د دې کور نه بار ته قدم نږدې که د ور نه بار مې ولیدې نو شلوم دی په کور کې دننه زندګي تېروه او لکه د خر بدله مسافري کوو لکه څلوېښت لکه زما صرف په سعودي عرب کې دي موږ به د خرو په شانتې لګیا یو خو چې د ور نه بار دی ویننم که نه پوزه دنه کټ کوم موږ خپلو ښځو له داسې تربیت کوو لالا موږ وله داسې نه کوو چې شي پسې ګاک راغلی دی پلانکي واده له به ځي ډانس به کوي ټپې به پکې وایي دا شیزونه دي ستاسو مبارک شي مبارک هم شه مبارک هم شه ټول افغانستان ته زما له طرف نه مبارک شه مای زما له طرف نه ته دا داسې مبارک شه لکه څنګه نازي اقبال لالا کباړ موږ نالو لالا موږ داسې دیچکي نالو چې خولې یوازې نیولي لالا موږ له چې مشران رشته کوي که نه زیاته لکانه غیرانه دوستانه وکړي خیال هم دی لکه ځان به پکې یاد کو نو په خپله خوښه به ځان یې وجینۍ کتلي وروره نو هغه خو بیا یوسف خان او شیربانو قصه یې سړی شخ شوی لکه یو چې په سوات کې دی جاړي او دلته یو مکار دی په ریاض کې سید باچا هغه هم راغستی و سید باچا دا مکار مې راته ځکه ووایي چې تم یوه ویډیو راغلي او په چا پسې ویډیو کې نو لاول اصل مقصد د ده جړا ته څه ضرورت دی چې ما مینه کړله او ما مینه کړله او زما د زړه مینه دغه شو دی خدای دې غرقه تباه او برباد که مینه دې کړله جزا نه کوه که نه موږ پې ولیښې چې ته په موبایل کې جاړې ته شرمېږې نه ستا پلار نشتی ستا خاندان حیا عزت تاله نشتی ته پښتون نه ته مسلمان نه ته د پښتون بچی نه داسې خبرې ورته وکړه سید باچا نو مکر مه کوئ زما دا مکار میډیا والا ډېر بدي شي مکار تاسو پیژنئ پاکستان کې چې دا کم مکار دي چېرته د پاکستان د سپورټ دپاره یوه ویډیو وکئ مکارو وکئ آیسای زندهباز ووایئ چېرته د آرمي سپورټ وکئ ورکئ د ملک دشمن له یو جواب ورکئ مکارو د خپلو پیجونو نه خدای هم غار کړه د لګانو خو چې چېرته د ښځې ویډیو وي چې دا ښایسته پیغله ده او سم شی دی او دا زمونږ خور ده دا لایک کوي سبسکرایب کوي او ښایسته شعرونه وایي ته خو خپله خور یو ورځ راوله که نه چې لایک یې کو سبسکرایب یې کو او پالو یې کو او شیر یې کو او کمنټس پې وکړو ته پردی جینۍ ته خور وی د خر بچیه او ویډیو ته راولي میدان ته راولي ته په اصل کې هغه خپله خور خو راوله که نه خپله خور راوله چې موږ ووایو چې او تا خپله خور راوسته نو خپلې به پرده کې ساتئ او چرته چې د یوې جینۍ دماغ ودانګي هغه غریب هسې لیونی شوي یو شعر به ویلی خطا شوی ما او تا پسې بیا میک وړی ته د کم ځای زه د سوات د سردارو یم ته څنګه ما یو شعر لیکو او د هغې شعر نه بیا شعر جوړ شو او استاد راته وي چې ته خو شاعر او د پښتو د ادب شعرونه ویم او هغه د پښتو د ادب شاعره په خپله د پښتو د ادب نه نه خبر چې د پښتو ادب څه شی دی پښتو څه ته وایي او د پښتو د ادب معنی څه ده د پښتو شاعري به څنګه کې نو زما هغه مکار میډیا والا ته خواست دی لالا موږ بیا نه شو ټینګېدی مکر مه کوئ نو دغې خبرې ته سره ضرورت نشتی چې ما مینه کړله او زما مینه زمانت الله او زما مینه زما دپاره مړه ده او زما مینه دا ما بېځای مینه کړله او ملګرو زه به درته څه ویم یا ستا په خوله کې مې تیازې وکړم چې بیا په میډیا رانشي د خر بچیا د خر بچیه چې په میډیا راښکاره نه شي د دې مکارو دا ویډیوګانې چې زه وګورم والله زما دا زړه بلاس کوي خو علم خان شیرپو ګنجیه ستا را سر په سکونو باندې وال غواړي تا زما پیج ولې رپورټ کوو زما جواب دې نه شو کولی پیج دې رپورټ کوو ته نره راپاسه که ته ځوانې دوستانو پاکستان زندهباز اسلام زندهباز آرمی زندهباز آیسای زندهباز ته ماته د مینې خبرې کې ته زما معاشرې له کم پیغام ورکې ته ما ته داسې شعر وایې چې ګودر ته ځم او راپسې راشه ته زما ګودر ته کونیان نه ولې ګودر ته زمونږ تورسرې ځي ګودر ته کونیان راشي چې خلک یې په خور او مور سواره شي په ګودر کې ته خلک ښځه والي زه په خپله د دیر یم زه په خپله د غرونو د سردارو یم زمونږ ګودر ته زمونږ تورسرې ځي او چې د یو بې ضمیره بچی ګودر ته راشي که نه او زمونږ زنانو ته په بد نظر ګوري موږ ته ښځه الو
په ککرۍ کې ولو بس کو د دله زامنو راشئ مکر وکئ او دا د مکار شعرونه ګودر ته راپسې راشه او په دیوال راښکاره شه او په ور کې راوځه په ور به در ښکاره شم ټول د کرنجرۍ او د بېغیرتۍ او د دوستوب خبرې خدای م غار کړه شرمېږه یم نه د لګانو کونیانو شرمېږه یم نه شرمېږه یم نه ته چې د ګودر قصه کې ستا مور ګودر ته نه ځي ته چې د ګودر قصه کې ستا خور ګودر ته نه ځي ته چې ګودر یادی ستا ښځه ګودر ته نه ځي نو زما د اوسانو ته پیغام دی چې ګوره پاکستان والله پاکستان موږ ته ډېر ګران دی او دا د بېغیرتۍ ویډیوګانې مه کوئ کنجرانو کونیانو مینه چې یو سړی وکړي که نه هغه ته چې خپله مینه اصیله نه شي د سړي بچی نه دی کنجر ته خپله مینه نه اصیلېږي چې یو سړی په حقیقت کې مینه کوي هغه ته به خپله مینه اصیلېږي دا زه منم نه هغه به خپله مینه اصیلی خو چې یو سړی په دلته په ویډیو کې راغلی او د ځانه زما مینه تل او دوستانو زه به راته څه ویم او دوستانو او بیا سید باچا په ریاض کې ناست دی سید باچا هغه ویډیو راوالی چې دا خلک یې تنګ کي او خلک پسې خنداګانې کوي او خلک پسې دسې کوي او خلک ترې لیونی کي دا طاهر خان مکار او د دې طاهر خان دا ملګري چې د هغه شاعر دپاره تلو هغه دیوانه او دیو په خپل پیجونه پرموټ کړه او فیمس کړه نه دیوانه بیا به بازارونو کې ګرځي دیو د خره زامنو چې ته ویډیوګانې نه وی کړ بس لیونی او دیوانه و چا نه پېژندو دنیا ته هغه اوس شرمېږي په سړکونو باندې ګرځي خیر غواړي د لګانو چې په یو سړي پسې ځای ویډیو کوئ چې د کور خرچه او د جیب خرچه او د هغه د کپړې پیزار خیال نشي ساتلی کونیانو په هغې پسې ویډیوګانو نه مه ځئ والله چې الټه کېږم نه باندې او په تاسو باندې شروع کوو په تاسو باندې کونیانو بېغیرتو زموږ لیوني تاسو ماف نه کړه بوډاګان هم راله ماف نه کړه هغه یو بوډا دی څه نوم یې دی نوم یې رانه هېر شو خلک چې پسې ځي په مخه او ویډیوګانې اوس په ټیک ټاک کې کوي یوه جوړنګۍ وله اغوستې او یوه ګړنګۍ د خپل ویډیو دپاره د خره بچې د ویډیو نه بغیر ورکه د سپي بچې د ویډیو نه بغیر ورکه دا ټولې د ټیک ټاک خبرې دي دا ټولې د فیسبوک خبرې دي دا ټولې د خپلې فیمس خبرې دي کونیانو د لګانو د نرانو کارونه وکئ د نرانو کارونه وکئ د جنکو کارونه مه کوئ وروره سوټۍ به یې راغستی ولاړ به شي په سوات کې په سوات کې چې ته ځې د نور احساس سینټر ویله چې دا ښکلې جینۍ ده او دا شاعره ده او هغې د پښتنو پوزه کټ کړه چې اوس یو تصویر راغلی دی ما راته وی چې پښتنو نقاب چې سړی م وایي نو سترګې ښایسته ښکاري ما به راته وی که نه ما اصل مخ یې وګورئ اصل مخ د اصل مخ تصویر یې راغلی مثال یې د سپي دی سمه مه ګره سمه مه ګره وای دا زما خپل تصویر دی وای څوک وایي ولې سوځي او څه وایي ما ته څه چل دی موږ ولیدې سمه سپی وې تا خو وی که نه چې د پښتنو ښځې راوباسئ دې هلک ورته وی چې د پښتون ښځه چې ده د سپیاکو د غوښانو څخه راولم د ډیران نه او سپی ستاسې وردوم ستا نه به ښایسته چې ستا نه ښایسته نه وه ما دې دا غونډ پښتانه دې راشي او ما دې وغی چې ستا نه ښایسته نه وه او ستا نه برابر نه وه ما دې دا پښتانه حلال کي اپون نن هم هغه سپی ولیده نن هم ولیده هغه سپی هغه مخه م ولیدو سترګې چې ته دا بوډۍ ته ور واچوه بوډۍ ته رسې بوډۍ ته دغه شان دی نقاب ورته ووایي بوډۍ ته د هغې سترګې رسې ښکاري خلک به وایي چې دا شی د کوم ځای نه راغلی دی لالا دا خو هغه لیوني دي جنۍ په سترګو نه لیدل او ورپسې کمنټس پې کوي لایکس پې کوي خدای مغر که ستاسو دا ویډیوګانې ستاسو مشران نه ګوري تاسو چې د پردۍ لور او خور رالی او شیر کوئ او لایک کوئ او پالو کوئ خپله خویندې زموږ نشتي زمونږ خپلې میندې نشتي هغه کمسله شو نو موږ هم کمسلان شو هغه بې حیا شو نو موږ هم بې حیا شو سوال لته کوم د دې فیسبوک په جنکو پسې مه ځئ د حیا عزت خلکو سره رښتې وکئ دا ښځه بیا سبا له خرڅولی نه شئ دا بیا میلې ته نه شئ بوتلی دا غوا نه ده چې بیا به یې خرڅه کړي ښځه د عمر شیز دی لاله ښځه د عمر شیز دی په داسې ځایونو کې رښتې وکئ زه خپلو کشرانو ته یم چې د مور او پلار په رضا باندې او چې په خپلو کې راته میلاویږي بهر ته پسې مه ځئ په خپلو کې رشته په دې بهتری چې درته به پته وي چې دا شی صحیح دی خراب دی روغه ده ناجوړه ده پته به راته لګي دا 2021 دی ګورئ ډېر په ګرانه به قسمتدار سړي ته روغه ښځه میلاویږي ډېر په ګرانه قسم دی چې ډېر په ګرانه به راته روغه ښځه میلاویږي او نور څه ووایم صفا خبرې کوم لاله که د چا زړه پیچوي الله دې زړه وچوه خو خبرې به زه سیده کوم دا 2021 دی نو کوشش وکئ په خپلو کې رشتې کوئ کوشش وکئ چې یو سړی پیژنئ رشته ورکوئ
لور خور چې ورکوئ یو سړی پیژنئ قام قبیلې پیژنئ د چا سره رشته کوئ او دا راته ویم وایي چې څنګه ژرنده داسې دوړه او چې څنګه میاندې داسې لوڼه د چا سره رشته کوئ د مورې تپوس کوئ لاول تپوس یې د مور کوئ مور یې څنګه ده مور یې څنګه ده مور یې څنګه وخت تېر کړی دی مشران یې خویندې څنګه دي مشران یې خویندې د مور د هغې نه به راته بیا پته لګي زه راته صحیح ځایونه ښیم لالا نن سبا ګوره داسې طریقې راوتي که نه چې راته نشم ویلی او چې په کټ کې راته رسې خره کیني چې بیا وایي چې اوس پې ځان وغیم او که څه وکړم بیا به هاریان یی زه خبرې صفا کوم په ډېرو خلکو باندې به بدې لګي خو په بېغیرته سړي به بدې لګي بېغیرته سړی دې زما ویډیو نه اوري وځئ زما را ویډیو نه بلکل وتی شي نه دې اوري زما د پیج آیډو زما د ټیک ټاک زما د هر څه نه وتی شئ بېغیرته سړی دې زما په آیډۍ کې نه پاتې کېږي زه دا نه یم چې زه غیرتي یم خو زه اریان دا یم چې زموږ دا معاشره کم طرف ته روانه ده زه ډمې له ځم د ډمې نه انټرویو علم او ویم چې د دې ډمې کور خراب دی لکه د علیشه چې بربنډه ګډېږي او پښتنو په دې پسې ویډیوګانې مه کوئ او دا زموږ د معاشرې حصه ده د خر بچی مولا له ولې نه ځي عالم له ولې نه ځي قاري له ولې نه ځي د مدرسې طالب له ولې نه ځي د کالج یونیورسټۍ سټوډنټ له ولې نه ځي د اسکول سټوډنټ له ولې نه ځي یو عام زما نوجوان له ولې نه ځي زما یو عام نوجوان مخکې ولې نه راوړي د هغه ټیلنټ مخکې ولې نه راوړي د کم اصل زامنو نو د کم اصل زامنو اصل کار شروع کوي که دا د کم اصل کار کوئ والله موږ هم نه ماف کوو قسم دی که ماف هم کوو او افغانیانو ګلپاڼه مبارک شئ اشرف غني دپاره هلی د علي شاه مور د باندې زه خرڅوم داود شاه څه به زه خبره وکړم اشرف غني دپاره هلی د علي شاه مور د باندې زه خرڅوم ویسئ سره د علي شاه دا مبارک شئ ګنده شی موږ په ملک کې نه ساتو او نه یلو نارې ستاسو مبارک شي چې یوه ښځه د دوبۍ د هوټلو نه وځي راوځي او د هر سړي سره د کرکټ په ګراونډونو کې ډانسونه وکړي هغه به ماله پاکستان ګټي پاکستان به ځوانان ګټي دا بیراق نه دی دا موږ د دنیا په هر ګوټ کې الحمدلله وځله او ځلېدلی دی او ځلیږي به انشاءالله او چې کم دلم په دې باندې تهمت لګوي هغه دله به موږ داسې کوو چې خپلو اصل نسل ته به صفت کوي لکه څوک دا ورټکوي کولاوې کوي که نه راوباسي اوري نو پښتنو په پیج کې اوسېږئ پیج نه ونوځئ څونه ملګري نوي زما اواز اورئ تاسو وایي ستاسو ویډیوګانې نه راځي تاسو